د خوست نادرشاهکوټ ولسوالۍ شنباوات بازار دلته خلک وایي خوشاله دي چې پوره امن دی ځکه خو بازار د پخوا په پرتله اوس ډیر ښه شوی او د دوی د اړتیا وړ ټول سهولتونه ورته برابر شوي. دوی وایي وړاندې به یې نیمه ورځ کاروبار کاوه او نیمه ورځ به یې د جنګونو له امله دوکانونه بند وو. په عین وخت کې سیمې میشتوال له اړوندو مسؤلینو دغه بازار ته د اساسي سړک جوړولو او برق د راتګ غوښتنه کوي. دلته کاروبار ښه دی، ډاکټران شته، کلینیکونه شته، مصرفخانې شته، هر رقم ته کسب چې دی دلته شته، دلته کېږي. خو څه نه څه کمښت دی چې دلته نشته. هغه چې دي بازارونه شته او وسایل داسې ډېر شته نه او خلک شته، کسبي خلک شته چې هر رقم ته کسب وکړي او کاروبار ته خلک نشو پرېښودی. ولی چې ګیز نه مسکیم پر کاروبار وکړي، مسکیم نه ولې به ترمیک تللی چې لږ به نو واخ خپله پکې تړلی اوس که مسخانه پرې خلک ورکړی شي، مخونه پرې ورکړی شي. پوښتنه مې دا د دولت څخه چې زموږ بازار که څه هم لږ کوچنی دی، باید د سړکونه لږ ستر شي، موږ ته پوښه شي، برق وشي. د برق ستونزه زموږ سره زیاته ده په دې سیمه کې، باید موږ ته برق زر تر زره راشي. اخوا د خوست ولایتي اداره بیا د شنباوات سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې خلکو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو کې به خپلې هڅې جاري ساتي او ستونزو ته به یې رسېدنه کوي. د خوست ولایتي اداره د ټولو ولسوالیو د ولسونو ستونزې اوري او اورېدلې دي. وخت نه وخت په دې برخه کې مجالس شوي دي، انشاءالله چې د دوی ټولو ستونزو ته به رسېدنه کیږي. د برق په برخه کې لکه څنګه چې تڼۍ ولسوالۍ او ګربز ولسوالۍ او د صبرۍ ولسوالۍ همدا قسم په مرکز کې ځینو برخو ته برق رسېدلی دی او د ځینو کار روان دی. انشاءالله چې په ترتیب سره به د نادرشاهکوټ ولسوالۍ او نورو ولسوالیو ته هم برق وغځولی شي او دا ستونزه به یې حل شي. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ډاډمن امن په اساس په اطرافي سیمو کې هم پانګوالو دې ته زړه ښه کړی چې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې ورسره د ښارونو ترڅنګ د ولسوالیو لویو او کوچنیو بازارونو پرمختګ کړی.